ګرانو کتونکو ته ډیره زبردسته کهانی د یو شعر چې څنګه شکاریان د شعر پوره پیملې ختم کړي او هغه د دې په بدله کې پوره کلی چې کم څومره خلک وي دغه ټول خلک مړه کړي او بل طرف ته په دې ښار کې او په دې پارک کې چې څومره کسان وي دا شعر د دې ټولو دشمن جوړ شوی وي اخره کې دا شعر په اور کې هم وسوځي خدای بیا هم مړ نه وي او د خپل د دشمنانو نه په چون چون کې بدله واخلي او خپل د خاندان د یو بچی بدله دی د یو ظالم نه واخلي د کهانی په شروعات کې موږ ته یو پار غونډه خي په دې کې یو څو شکاریان وي چې دوه غلي غلي په دې ځنګل کې را روان وي بل طرف ته یو شیر وي دغه پوره پیملی هغه یو زیبرا خوري دا شکاریان په دوډه زیو کې او راده د پیملی چې څومره کا شیران وي دغه ټول په د قضې کې وغځي دې ځکه دا شکاریان دا شیران ټول راخ کې او ګاډي ته ورواچي خو یو دوه شکاریان په د قضې کې پاتې شي او دوه شیرانو د پاره په د قضې کې دوباره نه پنده شور کی په دې ځکه دا یو مرګره چې په د باندې د خپل د ملګرو د چغو आवाज ولګي کله چې دغه خواته لاړ شي چې هغه حالاتو کوي هغه شیر روغ علال کړي وي د یری چغه کې ولې چې په د پسې هم اق زناور شیر را روان وي او د پخپله پنده کې پخپله ونخلي یعنی شیر ته بنا بنای مرغه میلاو شي او د دې شیر سره زیاته کړه د پیملی ختمه کړه بل طرف ته مونږ ته یو پیملی وخی چې هغه د خپل لوریانو سره د قی نېشنل پارک ته روان وي ولې چې د خپل لوریانو ته د قزنګل خی او په ځنګل کې چې څومره شیران دي دغه ټولو نظاره خپل د لوریانو ته کراوي او اصل کې د پیښې نه چې کم وي دی یو ډاکټر وي د خپل وړو سره ډیر زیات خوشاله وي د یو مرګره راشي د فورست چې د په دې ځنګل کې مشر وي د جانورانو او د ځان سره په گاډي کې پوزي خپل یو پارک خونتوي اغه ته په اغه کې د ماخامه ډینرو کې دغه نه بعد د په گاډي کې کینی او د ځنګل منځ ته لاړ شي یعنی په ځنګل کې عجيبه غونته جانوران وي او دا وړه چې کله دا جانوران ویني د ډیر زیات خوشاله شي دی بوزي خپل مین پارک ته په کمزې کې چې دا جانوران دي په دې ځکه یو بل کس وی چې د کم جانور زخمی وي هغه تستنی وخی ته د غر په خوا کې ډیر شي زیات شیران ښکار شي د ځکه دا د الګ پانجې نو مې دی وته وای د ماټن چې کم دی دا ټول شیران د ساتل دي او دا د ملګری دي ولې چې دا شیران چې کم دي دا د ماټن سره وړلو شو دي په دې ځکه یو شیر رامنډه کې او د ماټن لا غاړه غاړې ورشي په دغه ځکه بل شیر راشي دا ټول د ماټن مرګري وي په دې ځکه یو شیر وي د زخمی وي یعنی د پانه شکاریانو عمله کړو ماټن پوه شي چې د باندې شکاریانو عمله کړلا دې ځکه د ماټن چې د بنجو ته و چې ته د ډاکټر سره تنظیم وکا او چې موږ دا شیر پټي وکړو بل طرف ته د خپل مرګري یو کلی تراولي د دې کلی نظاره کراوي خود چې په دې کلی کې وګوري زې په ځای لاشونه پراته وي یعنی دا غشیر وجلی وي او د چې کله دا نظاره وګوري چې دا شیر وسم په دې کلی کې موجود دی ځکه په دې انسانانو چې کومې ویني پراته دي دا ویني تازه دي او یقینا دا شیر چې کم دی دا ادم خور دی د چې بار روزي په جانورانو دا ویني تازه وي د زر خپل گاډي ته اوخجي او د غزینا تختی د پلاره کې پر ریډیو باندې خبرې کوي مدد غواړي او ردسه پیدا نه وی ولې چې ردنا سیګنل ډېر زیاتې لري وي په دې روډ کې دوته یو کس راشي چې دا ډېر زیات زخمی وي په دې ځکه د دې گاډي نه ورمنډه کې او د کس مدد کوي دا د شیر والی دی وته د شیر په باره کې خبره کوي چې دا سي ادم خور شیر دی او د پوره کلی خلک یې مړکړل دې ځکه دا ډاکټر کوشش وکړي چې زدا کس بچ کم خوده مړشي بل طرف ته د مارټین چې کمی دی ټما رایفل لوالي او په شیر پسې د شیر پیچا کوي د غلې روانې چې زه دا شیر په ستریکه اولم خو چې کله د پته ولګي شیر د شاته راغلی وي او د په شیر باندې ډزو کې خپاغه کې ډیر ټیم وتلی وي دا ډز د ملګری هم اوري او دا ډاکټر یې هم اوري دا ډاکټر په د پسې ورمنډه کې چې زه د مدد وکما چې د چې کله دا غنې زیلاړ شي د شیر ښکار شي او د شیر نه منډه کې د پسې شاته شیر وي د پلک سات کې خپل گاډي ته د نور ټوب کې او گیټ په ځان پسې بند کې کلک ایثار شي د شیر په دې وړای کړو په دې ځکه دا شیر په ډېرې عملیو کې خدا گاډي بنوي بل طرف ته دا شیر د یو کړکۍ نراشي ا کړکۍ شیشه چې کموي هغه کولا ووي او د پکې دنه پنځه وخی چې زه د سترې کې سره دا کسان مړه کما دوی ته ډیر په مشکله باندې ځان د شیر نه بچ کی دا شیر چې کم دی د ډاکټر راخ کې خودي پلته وي او دا شیر کته گزار کې دوی دا گاډي د قزینه اوباسي خدا د بد قسمت نه دی ونی سره ټکراو شي او مخامخ د تلاندې غروي د ځکه دا ډاکټر خپل د لوریانو لا تسلی ورکړي چې تاسو مې یریږئ او موږ بر دې ځنه اوزو
ولې چې ډاکټر ته پته وه چې زموږ ورته چې دی دا اوس ډېر زیات ګران دي. ده ته په یو وایرلس سیټ باندې د مارټن ټلیفون راشي. مارټن درته ووایي چې زما حالات ډېر زیات خراب دی او خپه مې ډېره زیاته زخمي ده، کیدای شي چې زه له دې نه مړ شم. خو دا ډاکټر والا حوصله ورکړي چې تا خپل چې کوم زخم دی دا په رسۍ باندې کلک وتړه او ستا سره سلایټر به لازمي وي. هغې باندې چاقو ګرم کا او په دغه زخم باندې کېږده چې د ټولو مخکې ستا وینه رکاو شي. مارټن چاقو ګرم کړي او په خپل زخم یې کېږدي، خو د دې د وجې دې ډېره غټه چغه ووهي او دا چغه په شیر باندې هم ولګي. شیر راشي رده خواته. په دې ځای کې مارټن درته ووایي چې زما خواته شیر راغلی. دې مارټن ته ووایي چې ته حوصله کوه او زه ټرایکولایزر ګن راوړم او زه ستا مدد لپاره تر روان یم. خو په دې ځای کې مارټن درته ووایي چې شیر د دغه ځای نه لاړو. دی خپل د ګاډي جال کولاو کې او مخامخ دته شیر په غر را رواني. دا شیر په څه طریقې سره بېهوشه کوي، بل طرف ته د لور لاړ شي او دا د مارټن مدد کوي. دی په دې شیر باندې نشانه واخلي، خو دا شیر تی بچ شي او شیر په د باندې ډېر په تیزۍ رامنډې کړي او جپټه پیوي او دی د ګاډي نه ښکته غوځار کړي، خو دی هوښیارتوب وکړي د ګاډي نه لاندې شي. په دغه ځای دا شیر په د ډېرې حملې کوي. د ده دا لور د بېهوشۍ دا ستنه راولي او شاته نه د دې شیر په دې ملا کې ورومنډي. د دې د وجې دا شیر چې کوم دی دی بېهوشه کېږي او د قضیې نه دی په صحیح ټایم ځان وباسي. بل طرف ته دا جنۍ دا مارټن هم دې ګاډي ته راولي او دا خپل د پلار سره رابطه وکړي. دې ځای کې مارټن د فوراً علاج شروع کړي د دې نه مخکې چې د وینه لاړه شي او دی ډېر زیات خراب شي. مارټن دله حوصله ورکړي. بل طرف ته شیر په ده پسې واپس راشي، ولې چې د هغه نه نشه کوزه شوې وي او دا یو ځناور ادمخور شیر وي. مارټن د ډاکټر ته ووایي چې شکاریانو به د ده پوره جون ختم کړی، د هغې د وجې دی یو انسان وجني، خو دی څوک انسان خوري نه. په دې کې شپه شي او دغه ځای ته شکاریان راشي. ډاکټر د دوی نه مدد غواړي چې زموږ مدد وکړي، د پیسو لالچ ورکړي. دوی چې په ګاډي کې دننه وګوري په هغې کې مارټن وي او دوی پوه شي چې دا د فورسټ افیسر دی، ولې چې دا مارټن د جانورانو حفاظت کوي. دو په دې ډاکټر باندې تماچه کېږدي، خو په دغه ځای کې دا شیر راشي او دی په دې شکاریانو حمله شروع کړي. په دغه ځای کې یو شکاري دی وجني. خو دا ډاکټر دې مارټن ته ووایي چې زه زما د شکاریانو دا ټرک را پټوم. دی چې ټرک ته لاړ شي په هغه کې چابي نه وي او دی د چابي دپاره د شکاریانو طرف ته ورشي دننه او یو شکاري چې دی ګوري هغه په لاره کې مړ شوی وي. دی د دوی جیبونه لټوي او په دې کې د دوی په جیب کې چابیانې نه وي. دی په یو ځای کې چې وګوري شیر را روانې دی بره ونې ته وروخیږي او شیر د ده نه لاندې د ونې ناست وي. د ده بد قسمتي دا وي د ده په لاس یو مار راشي. دی د یارې دا مار ونیسي او په شیر غوځار کړي. شیر د مار نه ویرېږي او د دغه ځای نه وتښتي. دی راکوشي ښکته او بیا د شکاریانو تالاشي واخلي، خو خوش قسمتۍ سره ده ته چابي میلاو شي او دی چې چابي راوالي څنګه ګاډي ته راځي. په دغه ځای کې مارټن باندې دا شیر بیا راشي او دا شیر په کړکۍ کې راننوځي. د دې ډاکټر دا لوره ونیسي. دا مارټن د ده سره په مقابله باندې ورشي. مارټن دوی ته وایي چې تاسو د ګاډي نه تښتئ. دا جنکۍ د دې ګاډي نه تښتي او دا ګاډی ښکته ورغوځار شي. په دغه ځای کې دا شیر هم ښکته غوځار شي او مارټن ورسره هم، خو شیر بیا هم نه وي مړ. شیر راپاسي. بل طرف ته د دې ګاډي نه پټرول لیک کېږي. مارټن چې دا نظاره وګوري دی ډېر زیات ویریږي. دی لیټر راواخلي او د شیر ته ووایي چې زه ډېر معذرت غواړم ستانه او دې ګاډي ته اور ولګوي. په دغه ځای کې دا شیر وسوځي او مارټن هم وسوځي. کله چې ډاکټر راشي دی چې وګوري ګاډی سوځي، خو په دغه ځای کې سوځېدلی شیر نه وي. دی ډېر زیات پریشانه شي، خفه شي د خپل دوست لپاره، ولې دا د جګري دوست و. دی د دغه ځای نه د شکاریانو ټرک واخلي او لاړ شي. په لاره کې دوی ته پټرول ختم شي. دوی یو خوشې غونته سکول وي. دی هغې ته خپله دا لور ننباسي، ولې د ده لور شیر ډېره زیاته زخمي کړي. دی وله علاج کوي. دی په ټیبل سملې دوی ته وایي چې زه مدد راوړم. دی چې د دې نه بار وځي په دغه ځای کې شیر راشي. دا جنکۍ چې دا شیر ویني دوی ډېرې زیاتې ویریږي، خو شیر ته پته ولګي او دوی د یارې چغې کوي. دا پلار یې د دې چغې اواز واوري. دی د هسپتال ته دننه ورمنډه کوي او په شیر ډزې وکړي. شیر د دغه ځای نه وتښتي، خو دی پیر له دا پلار وایي چې زه دا شیر نه پرېږدم او زه ستاسو دپاره څه مدد راوړم. دی د ځان سره چاقو راواخلي او شیر په ځان پسې اوکساو کوي او دی د شیر نه منډه کوي. شیر په ده پسې شاته وي. دا خو ځناور شیر وي، د ده په دې وړوکې چاقو څه پروا. خو خیر زموږ دا ډاکټر ورسره هم ښه د ټکر مقابله وکړي. په دغه ځای کې د شیر نه دا ایرې وي چې زه د کومې علاقې ته راغلی یم. دا د نورو شیرانو علاقه ده او د ډاکټر ډېر زیات زخمي کړی. ډاکټر چې په آخري ټایم کې دا شیر څنګه وویني، په دغه ځای کې دغه مارټن چې کوم دوه شیران وي هغه راشي، هغه په دې شیر باندې حمله وکړي
او دا شیر په د قضیې کې دوه راټینګ کړي او هڅه وکړي چې ډاکټر ځان په څه مصیبت باندې د غځې نه وباسي او دی ډېر زیات زخمی وي او دی په د قضیې کې بېهوشه شي. د دې نه بعد د سترګې په هسپتال کې کولاوي شي. دی پکې یو میاشت زخمی پروت دی. د حالات ډېر زیات خراب کړی ویدی شي. لږ وخت بعد د حالات صحیح شي او د خپل بچو سره بیا سیل راشي. ګرانو کتونکو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکان در سره آن کړئ.